د 4000 essential English کتاب برسیره به موږ په د یوټیوب چینل کې ځینې نور انګلیسي مواد هم راټولو ترڅو ستاسې د استفادې وړ وګرځي. له ګرامر ترڅنګ به موږ ځینې ډیلی انګلیش کنورسیشنل سنټنسز د 2 سایډز طرف هم را پیدا کوو او داسې ځینې انګلیسي جملې چې هغه ستاسې په کار راځي هغه به هم درته وایي. راځئ چې په ننني درس کې ځینې شارټ انګلیش جملې یا پریزونه ووایو چې ستاسې انګلیسي غښتلي کولی شي. یادونه کوو چې دا انګلیسي پریزونه یا جملې به بیسک بڼه ولري، یعنې لومړنۍ بڼه به ولري او ایډوانس به نه وي. د هغو چا لپاره ګټور دی څوک چې په انګلیسي صفر دي. راځئ چې نن یې پیل کړو. کم آن، راځه. کم آن، راځه. forgive me، ومې بخښه. forgive me، ومې بخښه. I don't have time، وخت نه لرم یا زه وخت نه لرم. I don't have time، زه وخت نه لرم. What do you think، what do you think یا what do you think، څه فکر کوئ. What do you think، څه فکر کوئ. It doesn't matter، it doesn't matter، it doesn't matter، هیڅ خبره نه ده، هیڅ خبره نه ده. What do you need، what do you need یا what do you need، څه ته مو اړتیا ده، څه ته مو اړتیا ده. Absolutely not، absolutely not، بالکل نه، بالکل نه. I admire you، I admire you، ته مې خوښیږي. I admire you، ته مې خوښیږي. I knew it، I knew it، زه پرې پوهېدم. I know it، زه پوهېږم، زه پرې پوهېږم. I knew it، زه پرې پوهېدم. I do not understand، I do not understand، زه پرې نه پوهېږم یا زه نه پرې پوهېږم. I agree، زه موافق یم. I agree، زه موافق یم. Stop making noise، stop making noise، شور بند کړه یا شور مه کوه. Don't move، don't move، ونه خوځئ، ونه ښورئ. Don't move، ونه ښورئ یا ونه خوځئ او یا هم یو ته هم استعمالیدی شي. ونه خوځئ. I am sorry، زه بخښنه غواړم. د دې جملو یا د پریزونو پښتو معنا تاسې ولیده. اوس راځو یو ځل بیا یې د انګلیسي معنی بغیر وایو. Come on، forgive me، I don't have time. What do you think، it doesn't matter. What do you think، what do you need. Absolutely not، I admire you. I knew it، I do not understand. I agree. Stop making noise. Don't move. I am sorry. The Allah Paman.